अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا کله چې تاسو نوې وی اف ډي انورټر په خپل کورونو کې نصب کوي خپل واټر پمپ ته او د وی اف ډي انورټر د سٹارټېدو په صورت کې د وی اف ډي انورټر آر پی ایم نه پوره کیږي ټریپ کیږي بنديږي او د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې یو وی فالټ راځي نو دا فالټ دوستانو اکثره د وی اف ډي انورټر د غلط سیټینګ لامل راځي دوستانو راځو د نوی وی اف ډي انورټر صحیح سیټینګ ته ترڅو زمونږه په وی اف ډي انورټر باندې یو وی فالټ را نشي او زمونږه وی اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې وچلیږي نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته د دې مشکل د حل په فصل لپاره راځو د وی اف ډي انورټر سکرین ته اول دوستانو د پروګرامینګ بٹن انټر کوو د پروګرامینګ د بٹن د انټر کېدو او پریس کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی 0 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن پریس کوو او زه دوستانو پی بی ته کله چې پی بی د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې شو شي د دې څخه وروسته د انټر بٹن پریس کوو او د دې څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی بی 00 او د انورټ په سکرین باندې د پی بی 00 شو کېدو څخه وروسته دوباره بیا د انټر بٹن پریس کوو او د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بٹن په واسطه باندې پی بی ډاټ 04 ته د پی بی ډاټ 04 د شو کېدو څخه وروسته د انټر بٹن پریس کوو په سکرین باندې شو کیږي 0.0 دلته دوستانو د سولر پینلو مطابق ولټ انتخابو مثلا دوستانو زمونږ سره 2.5 سولر پینل دي نو موږ به دوستانو دلته 50 انتخابو او که چرته زمونږ سره 2.5 سولر پینل نو دلته به موږ اصل انتخابو مثلا دوستانو زمونږ سره 2.5 شل سولر پینل دي نو دلته موږ سل انتخابو او د دې څخه وروسته د ډاټا انټر بٹن پریس کوو او بیا دوستانو زو پی بی ډاټ 15 ته او دلته د انټر بٹن پریس کوو په دغه ځای کې دوستانو د موټر فریکوانسي یا آر پی ایم چې 50 دی دا انتخابو سلیکټ کوو او د سیټ کېدو څخه وروسته د ډاټا انټر بٹن پریس کوو او د پروګرام څخه وځو او د دې سیټینګ د تکمیلېدو څخه وروسته کله چې دا سیټینګ تاسو تکمیل کړئ نو تاسو په وی اف ډي انورټر باندې دوباره یو وی فالټ نه راځي او تاسو انورټ با په نورمال ډول باندې چلیږي نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه هزارونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم